خلق ما ته د دوو شیونو نسبت کوي، یو راته وایي چې دا بریلی دی، دویم راته دا وایي چې حنفي به یې خو متشدده. الحمدلله زه دواړه نه یم، نه بریلی یم نه حنفي متشدده نه حنفي متعصب. څه چې حق دی بس د هغې تابع یم. بس الله شاهد دی، مونږ او تاسو په منځ کې 2-3 میاشتې تېرې شوې، ما نه مو نه دي اورېدلي چې دا خبره مې استاذ ویلې ده. کومه خبره مې چې کتاب کې لیدلي هغه درته وایم. زیاتې بحث ته ضرورت نه وي. مونږ او تاسو ټول چې مسلمانان یو، نو په دې مسلمان څه معنا؟ منقاد د الله او د الله د پیغمبر خبرې ته غاړه کېښودل. دغه ائمه او فقها چې مونږ او تاسو یې تقلید کوو، دوی ته خدایان نه وایو، ګوره دوی ته پیغمبران نه وایو. دوی باندې زمونږ دا اعتماد دی چې دوی مونږ ته د الله او د الله د پیغمبر د خبرې وضاحت کړی. بس دغه شی که ترېنه لرې کو، نو زمونږ مقتدیان بیا نه دي. د ذات مقلدین نه یو، د نسب مقلدین نه یو. تقلید په مسائلو کې کو، د هغوی وفور علم یې زمونږ نه ډېر دی. ویښشه خدای دې پیکه دغه کار در کېدی که نه، وده یی نو ټولې وابیان کړئ، ټولې انګریزان کړئ. سبق تاسو چې وده شئ نو ویښېږي به څوک؟ یا خو دې کار خراب کو که نه، چې ستاسو دا حالي د شپې ویده او سهار ویده او دلته ویده. افغانان به کله ویښېږي وروره؟ مازغه مو کار نه کوي، ځان ویښ کوي، نو بیا به کار سمي. ښه دا درته زه واقعیت ویم. ګوره حدیثو ته ناست یم، رښتیا خبره راته کومه. قیامت کې هم زه ستاسو ذمهوار یم، ستاسو لاس او زما ګریوان. که مې د دې خبرې کې دویمه خبره به کې صحیحېږي، ګوره د خلکو خبرې به پرېږدو. زه ژوندی یم، خپله خبرې کوم، په حواس او په هوش کې لګیا یم. صحیح درته ویم، د پیغمبر احادیثو ته ناست دا ائمه چې موږ تقلید کوو، د دوی د ذات نه کوو، ګوره د دوی د نسب نه کوو، د دوی د ذاتي خصلتونو نه کوو. دومره خبره ده چې زموږ نه علم ډېر و، تقوی یې ډېره وه، اسباب د استنباط او د استخراج ورسره ډېر و، بدننم مضبوطو، عقلنم مضبوطو، او زمانم د الله نبی ته نږدې وه. دومره حوادث چې زمونږ او ستاسو زمانه کې دي، نو دا نه و. حافظې کلکې وې، هغه مرتبې ته مونږ او تاسو نه یو رسېدلي. که یو څوک وایي چې دلته خواري وکړو او ځان نه به امام اعظم ابو حنیفه جوړ کړي، دا هوښیار نه دی. ګوره چې ځان مړن کې نیشي جوړولی، کېدی نشي. الله ته اسانه ده، د خدای قدرت کې خبرې نه کوو، خو لیکن قرائنو خارجیو ته چې ګورو، من خپل عمل ته ګورو، تقوا ته ګورو، زمانه حوادثو ته مشکلاتو ته ګورو، خپل بدني طاقت ته ګورو، هېڅ را سره نشته. کور کې راته بیبي وایي ورشه دومره سامان راوړه، 3 پکې راوړو 2 پرېږدو. داسې ده که نه؟ شی رانه نه جوړېږي. نو تقلید په دې کوو چې موږ ته د الله او د الله د پیغمبر خبره بیانوي، په دې مو اعتماد دی، نو ځکه خبره منو. اوس دی چې کومه خبره کوي هغه د الله او د الله د پیغمبر خبره ده. اوس زما دومره استعداد چیرته دی چې زه د امام صاحب خبره د قرآن نه روباسم، چې بیا زه رایستی شم، بیا هغه ته څه ضرورت دی؟ زما دومره استعداد کوم ځای کې دی چې زه د ده خبره راواخلم او د حدیث نه روباسم، چې زه د امام صاحب دلیل معلومولی شم، دومره استعداد راکې دی، نو بیا هغه ته څه ضرورت دی؟ خپله به معلوموم که نه. زه د هغه تقلید ځکه کوم چې عقل او پوهه مې دومره کار نه کوي. هغه چې کوم استنباط کړی نه شم کولی، د دې وجې نه موږ تقلید کوو. دا حضرات چې موږ او تاسو باندې تهمت لګئ چې د امام نه مو خدای جوړ کړی، خدای شاهد دی چې دروغ را باندې وایي.
امام نه مو پیغمبر جوړ کړی دی، دروغ او تهمت را باندې لګی. د قرآن کریم ترجمه چې څوک کوي تفسیر ګوري که نه ګوري، دی مفسر ته خدای وایي. په دې مفسر د ده دا اعتمادي چې ما ته د الله خبره واضحه کړې ده، بس زمانه علم ډېر دی، زما کم دی، راشه د ده وګوره. نو چې څوک په قرآن کریم ترجمه باندې تفسیر ګوري دی مشرک دی. دته چې څوک مشرک و یو بل ورته وایي چې هلکه ته مفسر ګورې او قرآن کریم نه ګورې، نو دا خو تا دته خدای ویلي دي، دا به ظلم نه. موږ او تاسو چې احادیث وایو دا چې څومره د تقلید مخالف هم دي، دوی په دې احادیثو باندې شرح ګوري که نه ګوري؟ چلو زمونږ شرح نه ګوري، خپلې خو ګوري که نه. دوی ورته خدایان وایي، مونږ ورته هېڅ چېرته نه دي ویلي چې ته ولې په حدیث شرحه ګورې. حدیث باندې شرحه ځکه ګورو په دې مصنف او په دې شارح مو دا اعتماد دی چې د موږ ته د الله د پیغمبر خبره واضح کړې ده. زه ځکه ګورم چې هغه مرتبې ته نه یم رسېدلی چې کوم ته دا شارح رسېدلی. زه ورته خدای نه وایم، زه ورته پیغمبر نه وایم. نو دا ټول تشدد محترمو موږ سره کېږي، موږ چا سره تشدد نه کړی نه کوو، خو د خپل مسلک او د مذهب د دفاع دپاره یو دوه درې خبرې وکړو، نو هغه وایي که دا متشدد دی. داسې نه ده. دوی نه که څوک پوښتنه وکړي زموږ متعلق چې مسلمان دی، وی نه دا مشرک دی او کافر دی. ما نه اوس پوښتنه وکړي زه چې وهابیانو سره څومره وران یم، هېڅوک ورسره وران نه دي. زه ورته نه کافر ویم نه ورته مشرک ویم، نه قتل روا ګڼم. زه ویم ګمراه دي. ګمراه څه معنی؟ لارې خطا کړی. ګمراه فارسی لفظ دی، تاسو کې به فارسی واني ګم معنا ورکه کړې او را معنا لاس، لارې ورکه کړې ده، صحیح لاره باندې نه دي روان. اوس که څوک دا سره وایي چې په صحیح لاره نه دي روان، دا زه ثابتوم، دا زما دعوه ده چې لاره دې صحیح نه ده. باقي کفر او شرک او قتل دا ډېره لویه خبره. ما باندې د دې وطن دا محبت دومره غالب دی، دومره را باندې غالب چې څوک رانه پوښتنه وکړي د قتل متعلق چې هر څوک یادې زه ما نه دا پوښتنه ځکه مه کوئ چې د وطن محبت را باندې غالب دی. خدا نه خواسته چې ما نه پکې زیاتې او کمې نشي، نشم کولی. افغانستان کې قتل نشم برداشت کولی، طبیعت مې داسې نه ده. زه یم چې بس د افغانان ډېر ووجلی شو چې نور دې نه وجل کېږي. باقي زه د نورو خلکو مخالفت نه کوم، خپله خبره کوم. نوابیانو سره مو دقه مسله ده، زه متشدد نه یم، موږ سره تشدد کېږي. زما جرم دا دی چې د خپل مسلک او د مذهب دفاع کوم، بس. یعنې دا مې حق نه دی، دا مې حق دی. ګوره دا زمونږ او ستاسو د ټولو حق دی. په کار دا دی چې زمونږ امام صاحب خبرې ټولې رښتیا کړي، صحیح کړي، زمونږ د علم موافق. چا راته ثابته کړه چې دقه مسله دروغ ده، زه یې پرېږدم. لا ثابته کړې نه ده، خو که ثابته یې کړه نو زه تابعدار. دویم نمبر، زمونږ او ستاسو یو بله ډله د هغې ته پنجپیریان وایي، کېدای شي تاسو کې وي. پنجپیریان چې دي دا زمونږ وروڼه دي، خو هوښیار نه. هوښیار کومه مسله چې پنجپیریان کوي هغه مسله مونږ هم کوو. ډېرو مسلو کې سره موافق یو. یو څو پنځه شپږ مسلې داسې دي چې هغه ټکر لري، ځکه چې معتزله او مسلک یې راپورته کړی. نورو مسلو کې مونږ او دوی سره نږدې یو، خو فرق څه دی؟ دوی نیمه مسله بیانوي، مونږ پوره مسله بیانوو. دوی وایي زیارت ته تګ ناروا دی، مونږ وایو زیارت ته د شریعت په لاره تګ روا دی، د شریعت نه خلاف ناروا دی. دوی پکې دا تفصیل نه کوي، تفصیل کوي خو عند البحث. چې کله د سره باس راشي بیا درته وایي د شریعت خلاف چی نو هغه موږ نه منو. زیارت کې ډمې ګډېږي، زیارت ته ښځې ځي، زیارت کې د زنا خبره کېږي، زیارت کې خلک شمې لګای، زیارت کې کاتیږي په ځان باندې مګي، لوټي په ځان باندې مګي. موږ کله ورته روا ویلي دي؟ و د الله بنده، زما ستا مسله خو یوه ده، خو ته مهرباني وکړه مسله تفصیلي وکړه. زما ستا په منځ کې هېڅ ټکر نشته.
داسې دا چې څومره مسائل دي پنځ پیریان احناف دي د وهابیانو مخالف دي. خاص په کونړ کې زه مرګرتیا کوم، ما سره په کونړ کې هلته ملګري دي سیفیان دي، راته ټلیفون کوي کونړ کې یاره پنځ پیریان دي او ستا نوم یادای، هلته زمونږ یو ملګری اوسېږي پنځ پیریان ځان سره یو ځای کړي. ما وی مولانا صاحب کونړ کې پنځ پیریانو سره اتحاد پکار دی، کونړ کې ټول وهابیان دي، پنځ پیریان ځان ته احناف وایي. د الله بندال ته پنځ پیریانو سره ټکر مه کوئ یا ځان سره یو ځای کوي، وهابیان پې ختم کوي. ځکه چې ټول وهابیانو تسلط دی که نه، تاسو د کونړ یې دي که نه دي؟ سم ډېر دي. نو هلته مونږ او تاسو ته اتحاد پکار. کابل کې ننګرهار کې پنځ پیریان او اهل سنت جدا کېدل پکار دي، ځکه چې دې کې تسلط نه دی. خو زه پنځ پیریانو ته دا وایم الله شاهد دی ستاسو د ادنا مسئلې نه واله زما د علم موافق، زما دې مسلو کې ګیره سپینه شو. هدایت النحو مې چې ویل ما مناظرې شروع کړي دي الی یومنا پورې. افغانستان کې باسونه ځکه نو کوم چې مل قرآن دی، خدا مشکات چې تاسو ته وایم دا خو زما حق دی چې تاسو ته مسله بیان کم کنه، نور اختلاف نه ساتم. خدای شاهد دی چې د ادنا مسئلې نه واله تر اعلی مسئلې پورې د پنځ پیریانو یوه مسلم کتاب کې نشته. ګوره دا زه ذموارۍ سره وایم چې د ادنا مسئلې نه واله تر اعلی پورې، او که چېرته یو جزیه پیدا کړه اب مجروحی اب کمزوري، نو پنځ پیریانو ته زه نصیحت کوم مشکل نه لرو، د خدای دپاره خپل مسلک او مذهب راپورته کړي او کتاب کې وګورئ. تاسو هم خلکو دوکه کړي یئ، کتاب کې یو شی دی ښی درته بل شي. حیات الانبیاء غټه مسله ده، ما ته حیاتی وی ځان ته مماتی وی. ولې بحث چې راشي بیا وی د حیات کیفیت وښایه. ای په هر کیفیت چې ژوندی دی ووایه چې حیات دی. ما کله ویلی دي چې جنازې مه کوه، ما کله ویلی دي خخوی ما کله ویلی دي میراث مه تقسیموه. وی که دا ژوندي وی نو خخو دی ولې، جنازه دی ولې کوله، میراث دی ورته ولې تقسیموه. زه یم چې زه خو تا سره دې کې موافق یم، دا درته ویم چې حیات دنیوي او حیات برزخي کې فرق دی. برزخ کې پروت دی، خود حیات برزخي دی کنه. حیات برزخی په کیفیت کې جنگ کې دا هو ته بې ځایه بحث کې. دا د خدای خوښه ده چې څنګه الله د شان سره مناسب ده او څنګه فیصله یې کړې ده. حیاتومنه قصه ختمه، دا بې ځایه بحثونه دي. نو عنوان صحیح نه دی لګولی، عنوان په کار دا دی چې صحیح ولګوي. سنتو نه پس دعا ده. موږ داسې نه وایو چې خامخا د سړی سنتو نه بعد دعا وکړي، مونږ وایو چې سړی د مونځ نه فارغ شي دعا به کوي. داسې مونږ هم کوو، سهار چې فرضو کې فارغېږو، ماسپښین چې سنتو کې فارغېږو، مازدیګر چې فرضو کې فارغېږو، ماښام چې سنتو کې فارغېږو، ماخوستن چې واجبو کې فارغېږو. څوک چې د مونځ نه فارغ شي دعا به کوي. دا مسله ته یو کتاب کې وګوره چې شته که نه، کوه وې منه که نه ومې منه. قرآن کریم نه راواله بخاري شریف نه او څومره روایات چې دي. بخاری شریف کې باب دی، باب دعا عبادت سره مشکل سره وروستو درته بیا خپل ځای کې وایم باب ذکر بعد الصلات کې. نو مسله داسې ده چې مونږ او تاسو به د چا نه متاثره کېږو، کتاب ته به ګورو، د کتاب تابعدار یو. چا چې درته کتاب وښود کتاب به پورته کې خپل مولا ته بوزه استاد راته دا ویلي دی او دې کتاب ښودلی، تو وګوره چې ترجمه غلطه کړې ده که دا مسله په دې کتاب کې نشته او دده کې شته. دومره خو که که نه، او که نه تا کاکا ټکې زده کړی یا مغه زوړ، دا خو بیا صحیح کار نه دی، دا مو بیا صحیح نه ده. بیا مو دې سره آخرت خرابېږي، دې سره د مجرمان ثابتېږو. کومه خبره چې کتاب کې ده اب منو، چې کومه خبره کتاب کې نه ده اب نه منو. اتفاق مو دی که صحیح ده؟ زمونږ او ستاسو د ټولو دا وعده ده چې مسله کتاب کې وه، په دواړو سترګو ولې مسلمانان نه یو، او چې مسله کتاب کې نه وه اب نه منو.
اوس کدو کتابونه چاو خود یو کې یو شان مسله ده بلکې بل شان بس که زمونږ عقل په کار کو خو ډېره ښه ده کني به ماهر ته ویسای چې دا څنګه چل دی اسلام او دین خو د اتحاد حکم کوي دلته یو مثلا دی احادیثو کې ګور متعارض روایات شته دا د مسلکونو اختلاف ول راغلی دا احادیث مختلف راغلي نو محمل ورته ګورو که نه ګورو داسې باغې ته محمل ګوري دې سره بیا پروګرام سمیږي ښه عقیده او ښایسته عقیده دا د علماء دیوبندو ده مونږ او تاسو اساتذه اکابر لرو د هغوی ښه عقیده ده خو دوه درې مسلې داسې دي چې دا د اکابرو په منځ کې اختلافي وي یو ته مسله د سماع الموتا وي دویم ته مسله د فراغ عن الصلاة دعا عن الفراغ من الصلاة چې سنتونه بعد څوک تعبیر تی کوي دغه چې کوم د علماء دیوبند په منځ کې دنه اختلافي وه داسې مسله د ایمیلات ده نو په دې باندې دومره جنگ مه کوئ چې یو بل ته سر مات کوي داسې ورته وایه بس ته دغه کوه زه به دا کوم بس مشکل نشته یو سړی د فرضو نه بعد دعا کوي یو د سنتو نه پس دعا کوي هیڅ مشکل نشته فرض والا ته مشرک مو وایه وابي ورته مو وایه سنت والا ته بدعتي مو وایه ځکه دا مسلې داسې دي چې علماء دیوبندو دننه په منځ کې اختلافي دي داسې مسله د سماع الموتا شو داسې مسله د میلاد شریف اگر که محمل زه درته په خپل ځای کې ویم خو که ته په یو طرف ولاړې او څوک درته وایي چې ته په دې طرف ولې ولاړې نو د ترجیح وجوهات ویلی شي خو نور مناظرې او مباحثې په دې شیونه نه دي پکار که وابي د سره باس کو بیا صحیح ده خو دې نورو سره به دا باسونه نه کوم نو زمونږ او ستاسو افغانان یو الله مو د اتفاق او اتحاد نصیب کړي او الله دې دا اختلاف ختم کړي ښه طریقه دا ده چې د خپل ګریوان کې وګورو کتاب کې وګورو بس کتابونه دوه ملاوېدو هغه ته وې وروره ته په دغه دلیل عمل کوه زه به په دې دلیل عمل کوم هېڅ مشکل نشته مونږ او تاسو په دې ښایسته ښکارو چې د یو بل سره اختلاف سکو ختم کړو کوم ځایونو کې چې زمونږ ټکر دی خطرناکه مسله ده کې تحقیق وکړئ کې کتاب وګورئ چې دا سړی راته څنګه وایي ما تاسو ته اول نه میلي بیا هم درته وایم که زما مسله کتاب کې نه وه د سره یې ونه منئ که کتاب کې وه ستاسو مسله کتاب کې نه وه بیا خو دا صحیح ده که زما مسله کتاب کې وه ستاسو هم کتاب کې وه خپل مولانا صاحب ته به ویسې چې دا څنګه ډبل مسلې راغلي دي ما نه خو الله پوښتنه کوي هغه چې درته څه ووي بیا ما ته راوړه چې مولانا صاحب دا ووي زه سره یو بله قربانیم کوم دغه مولانا صاحب د ټلیفون نمبر به راوړي زه ستاسو مخامخو سره خبره کوم چې ما د طالبانو ته دا مسله کړې تا ورته دا مسله کړې تا ورته فلانې کتاب ښودلی ما ورته فلانې کتاب ښودلی زما مسله صحیح ده یا ستا صحیح که صحیح مسله راته وکړه زه به تاسو سره وعده ده زه به د هغه منم ګوره زه متعصبه نه یم چې په یو او نه چې دی نو پیغمبر یم چې غلطېږم به نه غلطېږم خطاګانې رانه کېږي